د سیمهییزو ارګانونو د پالیسۍ متعصب معین د احمدشاه بابا له امپراتورۍ انکار کړی. دا چې څه یې ویلي او خلکو څه غبرګون ښودلی دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. پښتانه هغه ځپل شوی قوم دی چې اوس مهال نه رښتینی رهبر لري او نه هم غمخوار، بس چې تر چا پرې هر څه وکړه که امپراتور احمدشاه بابا ته سپکاوی وشي کابل ته، خو د پښتنې څوک نشته. خو که د رباني یا مسعود عکس له کوم رسمي حکومتي دفتر څخه لرې کړل شي، حکومت سم د لاسه حتی د دفتر هغه کارکوونکی له دندې لرې کوي. تازه خبر دا دی چې پژواک د هغو مکتوبونو کاپي ترلاسه کړي چې په یوه کې احمدشاه بابا ته د امپراتور لقب لیکل شوی، خو د پالیسۍ معین سرور جوادي چې د سرور دانش نږدې کس دی او مشهور متعصب او پردیپاله ګوډاګی دی پر دې لقب خط کش کړی او لارښوونه یې کړې چې بل مکتوب کې دې دا لقب ونه لیکل شي. په بل مکتوب کې چې کله د امپراتور کلمه نه ده لیکل شوې بیا یې لاسلیک کړی دی. دا مکتوبونه په کندهار ښار کې د احمدشاه بابا د کور حرمسرای د بیا ترمیم لپاره اطلاعات او کلتور وزارت ته استول شوي دي. خو د سیمهییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ویان سید شاه سقیم وایي لوی احمدشاه بابا د دې ولس بابا او د اوسني افغانستان بنسټ ښودونکی زړور امپراتور او د افغانانو قهرمان دی. هغه پژواک ته وویل دا به د یو چا شخصي نظرونه وي، موږ هیڅکله هیڅ څوک په هیڅ صورت نه پرېږدو چې د لوی بابا توهین وکړي او یا یې له نامه څخه هغه القاب چې زموږ ملت ورکړي کم کړي. سقیم وایي د دغې موضوع جدي څېړنه به کیږي او له ملامت کس سره به قانوني چلند کیږي. ستار سادات یې په اړه لیکي سرور جوادي باید پوه شي چې په هغه څوکۍ کې چې ناست دی دا معاش او امتیازات چې اخلي د هغه ستر انسان له برکته دي. که احمدشاه بابا نه وای افغانستان به هم نه و. 3 ټوټې ویشل شوی خراسان یې وګنډه، افغانستان یې ترې جوړ کړ، اوس یې په هغه خاوره کې سپکاوی کیږي. نظام کې خسا شوي رهبري او موجوده چارواکي څوک شته چې دا پوښتنه ترې وکړي اشرف غني او شمیم خانه غږ درځي. همدارنګه د صبور ستانکزي په نوم یو ځوان لیکي د دې خاورې خلک ډیر نور کړاوونه تیروي او لري او په کار نه ده چې د دولت یو لوړپوړي چارواکي داسې زموږ په تاریخ ملنډې ووهي. دا ځینې په نوم افغانان له دې ټولو کړاوونو سره سره د دې خاورې د اصلي بچو له احساساتو سره لوبې کوي. سرور جوادي په دې کار سره د افغانانو حساسیت راپارولی او دا تش په نوم دولت دی داسې اشخاصو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په سپېڅلي تاریخ ملنډې ووهي. دوی خو کوښښ کوي چې خپل غلو او چپاولګرو ته مختلف اعزازي او جعلي لقبونه ورکړي او بیا یې په ولس په ډېره سپین سترګۍ ومني. خو زموږ د هیواد یو ستره هستی چې دا هیواد یې راته په سرخندنو ګټلی نه مني. ګرانو کتونکو تاسو د دې ایران پاله متعصب چارواکي د کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.